مبارزه مهرباني وکړه لکه څه وغږیږي بیا ورونو ته سره وغږیږي مهرباني وکړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله مو خوشحاله لره. شاهین صاحب ډېره بښنه غواړم، زه لږ بند وم، په زړه پورې موضوع مو هم راخیستې ده، په هغه باندې بحث وکړو، ملګري هم وغږېدل. یقینا شاهین صاحب افغانانو ته الله تعالی یو موقع په لاس ورکړې ده، که هغه د ختیځ اوسېدونکی دی، که د لویدیځ دی، که د سویل دی، که د شمال دی، دلته باید مونږ اصلا په اسلامي امارت کې لله الحمد ژبني قومي مذهبي تعصب نشته. الحمدلله په رأس کې شیخ الحدیثان علما قرار لري او دا د ژبې ویونکي دا صرف د افهام او تفهیم دپاره استعمالیږي. دلته مهمه تقوا ده، پرهیزګاري ده. هغه کسان چې په اسلامي امارت په رأس کې قرار لري، هغه کې زمونږ د ټولو قومونو استازیتوب لري، هغه کې شته. مونږ وینو د قطر په دفتر کې هم همدا شان و، د سولې په مذاکراتو کې هم و، او لله الحمد داسې یو اسلامي نظام را روان دی. ما مخکې هم ویلې چې د ټولې نړۍ دپاره به یو سمبول وي، د ټول اسلامي امت دپاره به یو رڼا وي، او مونږ د الله تعالی نه د همدغسې نظام غوښتنه کوله. او نورې کومې ستونزې چې را روانې دي او راولاړېږي، دا د نړۍ په هر ګوټ کې دا ستونزې شته دی. داسې نشي کېدلی چې موږ په 2 اونیو کې افغانانو دپاره د هر شي سهولتونه برابر کړو. 20 کاله د صلیبي ښکېلاک په وړاندې مبارزه شوې ده. دلته د ګوتو په شمار خلکو ژوند کړی دی. که اصلا موږ راشو شاهین صاحب په تریلیونونو په میلیاردونو ډالر ښکته پورته شول، بیا هم 80 سلنه افغانانو د فقر لاندې ژوند کاوه. دلته اغلا وشوه، دلته غصب وشو، دلته مفسدین فساد پیشه خلک واکمنانو هغوی چې بلډینګونه جوړ کړل، بهر ته ډالر انتقال کړ، هغه ټولو نړۍ ته معلوم دي، ټول افغانانو ته معلوم دي. نو لږ صبر او زغم او حوصلې نه کار اخیستل پکار دي تر څو دغه ناکاره دښمن دا 20 کاله مونږ ته مونږ که دوی ته د جګړې په ډګر کې ماته ورکړې ده، دلته زمونږ ته یوه لویه ستونزه دا پاتې ده شاهین صاحب چې هغه فکري جګړه ده. دلته 20 کاله مونږ ته دا خلک روزلي، 20 کاله د اوسنی نسل چې کوم روزل شوی دی، دا په ډرامو باندې په سریالونو باندې روزل شوی نسل، د دې تربیه او دې ته بیرته افغانیت او اسلامیت ښودل دا به ډېر وخت وغواړي. دلته فکري یرغل اوس هم روان دی. که تاسې رسنۍ تعقیب کوئ، که ټولنیز رسنۍ تعقیب کوئ، دلته اوس هم د اسلامي نظام خلاف باندې پروپاګند روان دی، بې ځایه تبلیغات روان دي. اصلا دلته که موږ رسنیو ته سر ورښکاره کړو، نن خلک د مسلمان په خوله باندې چې موږ ورته چغې وهو چې هېڅ خبره نشته، که موږ د کابل ښار نه ویډیو کوو، که د مزار نه کوو، که د ننګرهار نه کوو، که د وردګو نه کوو، که دا ټول افغانستان نه ویډیوګانې راځي، په هغه باور نه لري، مګر دوی ته یوازې بی بي سي او ازادۍ غږ او اشنا راډیو دغه ته ارزښت لري. خو زه په ټولو افغانانو باندې ستاسې د سټوډیو د لارې نه غږ کوم چې افغانانو حقایق باید تاسې وګورئ. د هر افغان چې په بهرن هیواد کې اوسیږي، د هغه ارومرو په هیواد دننه کې یو نه یو خپلوان شتون لري. تاسې د خپلو خپلوانو سره اړیکه وساتئ، پوښتنه وکئ، د حقایقو ځان خبر کئ، د خلکو په خبرو مه غولیږئ. خلک تبلیغات کوي، خلک بې ځایه تبلیغات کوي، خلک د اسلامي نظام خلاف دي، هغه فکري غلامان دي. د هغو فکري غلامانو په خبرو مه غولیږئ، حقایق درک کړئ. د خپلو خپلوانو سره په ولایتونو کې، په کابل ښار کې، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اړیکه وساتئ. تاسې به د حقایقو څخه باخبره اوسیږئ. تاسې که داسې تبلیغاتي خلکو ته، داسې مخربو خلکو ته غوږ ونیسئ، نو تاسې به هېڅکله ذهنا او روحا حرام ونه اوسیږئ. تاسې به هلته ارام واوسیږئ کله چې تاسې له حقایقو څخه په بشپړه توګه ځان خبر کړئ. نه دلته باید د تبلیغاتو ښکار نه شو. دلته دا 20 کاله د اسلامي نظام دپاره تبلیغات شوي دي، دلته 20 کاله د اسلامي نظام پر ضد تبلیغات شوي. دلته مجاهدین، اتلان، غازیان چې د صلیبي ښکېلاک ټټر یې ورمات کړ، هغه خلکو ته د وحشت په نوم باندې معرفي شوي دي. راشئ حقایق وګورئ. نن چې کوم سلوک، کومه مینه چې طالب د افغان مسلمان ولس سره کوي، د تاریخ په اوږدو کې نه چا کړې ده او نه به یې وکړي. مننه، الله مو خوشحاله.
بلې مبارک صاحب یو ډېر ښه شعر دی چې په دغو شعر کې بالکل په دغو کې ډېر سوالونه ځوابیږي. هغه څوک چې وایي چې آرام آرامي و خیر و خیرات و دغه وار وایه دغه د افغانستان د خلکو ژوند و. څه وایي ده؟ تېر کال په همدغه ورځ ورسره تړون امضا کېدو. وایي ستا د بې باون پاور و زوروره، زه طالب وم هر چا ویشتم په ډبره، زه له پلار او موره ورک وم در په دره، ستا به یاد وي نړیواله ستمګره. ستا به یاد وي موږ په یبلو پښو روان وو، موږ د نیمو شپو لاروکې لارویان وو، موږ د ټول جهان بې حده دښمنان وو، ستا له لاسه راته اور افغانستان وو. و ظالمه ستا د ظلم انتها وه، په موږ جوړه یوه بله کربلا وه، د بېوسه مسلمانو واویلا وه، پرې راسمه ستا د کبر اژدها وه. دلته چغې وې ژړاوې وې فریاد و، ژوند کول دلته ناشونی و برباد و، د کلسټر تر بمو لاندې مو هېواد و، د نړۍ لوېدلی موږ سره تضاد و. موږ مړه نه شو، موږ د وخت په تېرېدو سره راشنه شو، موږ کرار قوت پیدا کړ ښه شو، اوس په پته درته شوې وي چې څه شو. وایي له مغرورې نړۍ جوړه د سوالګره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره. تر تورو خاورو لاندې قلندره، سر راپورته کړه ملا، سر راپورته کړه په موږ باندې اختر دی، په هېواد د ازادۍ ختلی لمر دی، خپل مو کلی خپل جومات دی خپل منبر دی، او تکبیر د تور پټکي ملا برادر دی. بخښنه غواړم زه ستړی وم ځکه دغه شعر کې ګوره هغه ډېر داسې وړکی شعر و خو ډېر مفهوم لري چې سړی فکر وکړي. دغه د 20 کالو بربادۍ په غونډې پکې رانغښتې وي او هغه څه چې وایي د هره خبرې یوه ملغلره و یو واقعیت یو کتاب ده. ډېره زیاته مننه رابو شورونو ته. تراب صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شاهین صاحب جماعت طرف السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته مبارک صاحب ته نور ورونو ته سلامونه نیکیله. استقلال دویم هفته مبارک سه. ټول مجاهد ولس ته مبارک کی. الله تعالی دې موږ په اسلامي نظام باندې ونازي کینی. الله تعالی زموږ ارمانونه ان شاء الله پوره کړو. الله تعالی زموږ اسلامي نظام لپاره فرض کوم ارمانونه وو اڅړي کلن شل کلن الله تعالی پوره کړ. په دې باندې موږ فخر کوو، موږ په دې باندې ویاړو. دا زموږ یو ارمان وو په ژوند کې او دا ارمان هم پوره سو. الله تعالی دې زموږ د نور د شغره کې چې د اسلامي ځان لپاره کار وکړو، ورونه ټول اسلامي آزاد یواد ولرو. دې لپاره موږ ډېر خوشاله یو. دا تاسو الموضوع نه خبر هم نو ما شاهین صاحب محترمه خپل نظر مستر ویل چې تاسو موضوع صحیح په کوم خبره وکړو. بله سمه ده. موضوع دغه شی دی چې افغانستان امارات اسلامي افغانستان د غونډو مسلمانانو د افغانانو کور دی، دسترخوان دی او انشاءالله تعالی په ډېر نږدې وخت کې به غونډ افغانان او غونډ جهان شاید وي چې یو اسلامي سوچه او پاک نظام په افغانستان کې له خیره سره اعلانیږي او غونډ دنیا به انشاءالله تعالی رسمیت پیژني. دغه زموږ موضوع ده. بالکل شاهین صاحب محترمه یقیني دنیا واړه موسپوس چې افغانستان رښتینی بچي هم دغه دي. هغه به مجبورې دنیا په افغانستان پر رسمیت باندې پیژني. ان شاء الله چې کله اسلامي نظام خپل مشرتابه وټاکي خپل یو مشر وټاکي ان شاء الله ټول دنیا به دا په رسمیت پیژني. هغه موسپوس چې موږ اوس پورې کم چا سره کار کوو هغه یقیني غلامانو او بیکار افغانستان بچي نه وو. موږ د دنیا خو د هغه په روان دي چې کوم د افغانستان ستاسو بچی راغلی پاتې افغانستان کې پاتې قرباني چې ورکړې وي په افغانستان کې پاتې دي. الحمدلله دا وخت ثابت کړل، دا وخت خو دله. موږ خلکو ته ویل چې خلکو دی په سمو درېږي دا باطل سبته، دا پردور اوستي سبته، دا غلامان دي، دا پردور اوستي، دا تاسو ته په وفادار نه دي، دا چې بچی دیو سره و درېږي. موږ به ټول کې مسخره کول، باور په خدای موږ پر خندا کوله وای خو به خیال اس دا خبره تاسو ویلونی اس خبره کوي. نن الحمدلله زمونږ د غرمانو الله پوره کړ چې اسلام پالي او اسلامي نظام مشران او اسلامي امارت مجاهدین کابل ته راوځي افغانستان ته. دا تاڼه به نه ورکو، دا خلکې باید غېږې ته رانږدې کړو. دوستان نو راځئ د تاڼو نه به تېر سو چې دا غېږې ته رانږدې کړو، دا لاره بدله سي. نو که داسې تاڼې ورکوو فایده نه کوي. مهرباني
اتانه چاته موږ ورور نه ورکو موږ دغه وایي موږ د ارمانو تاسو خبره نه کوم تاسو چا نه ورکو دغه موږ ارمانو اسلامي نظام لپاره موږ دغه ارمان ول تعالی موږ دغه ارمان پوره ک د سلويخ کال شل کال چې موږ قرباني کوم چا ور کړی و موږ په دې فخر کو موږ په دې باندې ویاړو په دې سو خپکیږي خوشاله کیږي دا موږ وایي ځکه چې موږ استقلال مجاهدینو ګټل د په دې باندې موږ فخر کو موږ په دې باندې ویاړو موږ چاته تانه نه ورکو تاسو لپاره راغلي ځکه شل کال قرباني د دې نه زی د خلکو قرباني ورکړې ول ته موږ په دې باندې موږ فخر کو په دې مجاهدینو موږ ویاړو دغه د موږ ارمان دغه د موږ ارزو او دنیاوال به خامخا اسلامي امارت په رسمیت پیژني ځکه غو د ضرورت لري هغه به دې ته خامخا غاړه دی تر کومک کوي دی به سر کاروبار کوي دی به سر تجارت کوي د اسیا یو وړه ده ان شاء الله دا ټول دنیا به رسمیت پیژني ان شاء الله امون تاسو والای تاسو کا تر اسلامي امارت مجاهدین تو خلک ماف کړه کومه دا حقیقت وای تانی نه دی حقیقت یو ورونه حقیقت دی شر کار کوم ظلمونه خلکو کړو زه فخر کوم په ویاړم په اسلامي امارت سره کسان ټول ماف کړه په دا د اسلامي چوکاټ خبرې دي کنه دغه ظلمونه من کتلو تاسو خبره نه حقیقت خبره ده حقیقت څنګه وای که څه خپکی خوشاله کیږي بیخي موږ له ته په پرې موږ حقیقت موږ وای خامخا دا موږ وای مننه نه خوشاله کا وسط الله د ژوندای لره ابو خالد وروره تسلیم شولې نه تسلیم یا ماغه خونه عکس خو دې سکړای دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تاسو ټول ملګرو ته سلامونه او نیکی هیله څنګه یاست شکر دې قربان سم ابو خالد وروره بخیر او الله دې وساته مهرباني خیر په نصیحت شاهین سواله شکر دې د خدای فضل دې ټول جوړ روغ په خیر یو الله دې وکړي تاسو هم جوړ روغ اس په خیر است وو کې شاهین صاحب قربان شه امارات خو د ټول افغانانو یو کور دی او ټول باید د تاسو فرص فکر وکړي سوچ وکړي چې ټول په ټول باندې په ګډه جوړ شي نو دا افغانان چې کوم نن د امریکایانو یو یا خطا استلی یا یو د دې کم یو پلان دی یو افغانان څخه مو هم دغه هیلې دی وسم چې دی نور داس کوشش نه وکړي چې د افغانستان څخه ولاړ شي نور مملکتو ته په کم کور کې چې د چا خپل عزت هغه عزت په بل ملک کې نشته نو د ټولو افغانان باید د خپل وطن کې خپل کور کې پاتې شي او ښه ژوند ولري نو او بیا ټول عام ولس ته عمومي عفو اعلان شوی ده د خلک چې کم فکرونه لري یا کم سوچونه لري شاید هغه د دې غلط سوچونه غلط فکرونه اوس لکه شاهین صاحب صافي کړو پرون چې په کابل کې حمله وسول دغه حمله ټول دنیا ولیدل د چې ارڅ وایي هغه خبرې خو د منلو نه دی او ان شاء الله دا ژر به د ټول د دې کم پټ رازونه و دا بم ټول افشا سي دا خلک د حکومت سره د امریکایانو سره یو ترجمان سوی دی یو بل د دې په دا خاندان کې یو غټ یا یو جنرال پات سوی دی څوک پات زه فکر کوم چې دا خلک دی قصدن وشتلی دي دا خلکو نه غوښتل چې ولاړ سي امریکا ته او په افغانستان کې پاتې سي په خپل کور کې ژوند وکړي دی دغه کور ګوره دا سړی لږ فکر وکړي په خیرخانه کوتل کې د بیخي ډېر کورونه دي ډېر ازدحام هلته بیخي ډېر کورونه دي څنګه یو کور ټارګټ کېږي بل ځای ولې نه ویشتل کېږي نو دغه خلک چې کم دي د دې سره دا 100% کې زما د یقین دی چې د خلکو سره د امریکایانو چې کم یا د دې وحشتونه چې کړي د هغه داسې د دې سره رازونه ورڅخه یا داسې یو نور شان د دې سره داسې یو شی ورڅخه چې دوی په دا باندې بیرېدل چې سبا دا خلک زموږ یو پټ رازونه افشا نه کړي نو دا ټوله خاندان د مؤمنانو سره په شهادت ورته ورسول او که چېرې حقیقت هم که دلته یو څوک پاتې کېږي دوی نه غواړي چې پاتې سي دا دوی خپله قصدن په زور باندې بیایي او هلته هم د دا خلکو داسې ژوند نه دی پرون زما سره په سپیس کې یو د امریکا څخه یو څوک انلاین څو هغه چې دا کومې خبرې کولې چې دلته داسې مظاهرې دي او دغونه امریکایان چې دلته واپس راغلي دي ډېرو ځانونه مړه کړله ډېرو ځانونه خپله پانسۍ کړله نو دغه هغه چې هلته کومې مظاهرې وسولې دغه مظاهرو په مطابق باندې داسې لکه هغه موږ چې کور کې کوچنیان په پیشي بیروو یا په بلا بیروو چې بیده سه نو دوی هغه خلک موږ په افغانانو باندې یې منوي موږ په افغانانو باندې دوی هغه خپل ملت قراروي مګر دا هېڅ امکان نه لري څو در څو باندې به دلته دا وحشتونه دا ظلمونه وکړي دلې یو ویډیو راغله ابو خالد صاحب ته راځم تاسو به وګورئ تاسو فکر وکړئ چې غلام حکومت او د دوه ځله راتیر شو امریکا په شلو کالو کې اردو جوړه کړه ګډوډه او خره کې د ځان سره یو سفریک هغه عسكر چې د افغانانو هغه د موږ سره شکر شته د موږ ورونه دی او د موږ سره بیا په اردو کې کار وکړي
ولې هغه په نامه د 01 او 02 د صفرونه چې درلودل مرګ هغه تالیڅټ امریکایان ورسره لاړل وتښول بې غیرتان بې ځایه وډار شول چا نه وژل او را به شو دل اوس وګورئ طالبانو په 15 ورځو کې چې کابل په لاس کې دی ماشاءالله وګوره اردو وګوره امنیت وګوره او افغانیت وګوره او خلک وګوره څونه آرامه ژوند کې دغه به وار وبسل آرام آرامی ده قراری ده څوک موټر نه لري څوک څه نه وایي هر څوک خپل کار کوي ده سیارت لیک نظامی ده اما ده تو باندې پوښتنه په 15 ورځو کې اردو جوړه ده اما افغانان سم دي امنیت دی دغه ته ګوره تاسو خپل باندې فکر 15 ورځې بیرغ وګوره ودرې خو شد دي هغه شو دغه بیرغ ډیر خلک چې بیرغ دی او بیرغ دی ګوره هغه دی بیرغ څوک د بیرغ سره دښمنی نه لري بیرغ د ځوانند ده دا نه چې د بیرغ د موږ نه دی د بیرغ د افغانانو د خو د بیرغ سره د موږ جنگ او جنگ د موږ د امریکایانو سره و د بر خلکو اسراش بیرغونه په اروپا کې نیولې بغارې وهي چیغې وهي د خاصن باداران لړ د بیرغ سره څه کار لري خدای مخوار نه لري ساده خلکو څه غونډو ته نه وایي مغه څوک چې دغه کارونه کوي د دونه ګټه پورته کوي مهرباني خالد صاحب شاهین صاحب یو لږ غړی مخکې زه د ډیوا رادیو سره د سپیس جوړ کړی و زه ورلم نو ما ډېر کوشش وکړی خو د ډېر کوشش څخه ما بعد کې زه هغو واخیستلم ماته یې میک راکړئ ما چې څو خبرې ورته وکړلې شاهین صاحب بیخي یوه دقیقه هم وخت نه دی راکړی دین د دغه چې کوم خلک د افغانستان څخه وځي او غواړي چې د ولاړ سي امریکا ته هغه امریکا ته دي ډېر خوشحاله دي د هغو په باره کې ما د دې ټاپیک هم د هغه ما چې څو خبرې وکړلې د سی میک راڅخه واخیستې او زما سره بیخي هېڅ هم نه دي ویلي نه د ما د خبرې جواب راکړی دی د بل چاته بیا وویله ول تاسې وګورئ چې په کابل کې چې کوم پټاو وسو په میدان یوایي کې نو ما په هغه شپه باندې اختر ګلپام د یروای نیوز چینل چې هغه زما سره په هغه شپه باندې په سپیس کې ما مېلمه کړي وو هغه ماته وویله ول وروره دغه چې کوم دلته پټاو وسو دا خلک په پټاو کې نه دي مړه سوي دونه یا به 11 کسه یا 15 کسه دا ټول امریکایانو وویشتله شاهین صاحب دا ټول هم امریکایانو بیرنګ پر کړی دي هغه ول زما سره ما ویډیو جوړې کړې دي برای راست چې دا خلک موږ خپل ورسره یوړل او خدمت مور سره وکړي نو داسې شاهین صاحب بیا د دې کوم وحشتونه او د خلکو په ذهنو کې چې کومې خبرې ورچولې اصلا دی غواړي د روسانو هم داسې وکړله خو هغه دونه په داسې په غټه سطحه نه دي کړي لکه دوی چې وکړله دغه ویډیو وګوره دغه ته امریکایان یوه ښځه یوه سیاست اگر چې د شرم هم ده د ویډیو ولې دا مجبور یې چې واچوي چې خلک په غونډ افغانستان کې د موږ خویندې پټې ارامه ګرځي خپل کار ژوند کو دلې هغه څوک ورخطا دي چې ریښه ته هم ګټې تاسو وګورئ دلې امریکایان سره خمالات نکلولی دی د خپلو هغو خلک چې د امریکا ته غواړي چې لاړ شي د دغه هلک په لاس کې کاغذ دی چې مابوز دی دا وګورئ دا وګورئ دا یې میړه ده هغه یې ښځه ده هغه امریکایان دي ګورئ ورته دا څه ضرور دا ورکه ځای خو لیدلی بیا دا د اوسان دلګان بیا وایي چې دیموکراسي هیومن رایټ که دا ویډیو تا آخره پورې وګورئ چې هغه چا د امریکایانو سره کار کړی شاید ځانونه په څاپېړو په لغتو ووهي څونه شرم ده په خپله دی په میدان ولاړ وي ښځه امریکایانو په غېږ کې دی په میدان ولاړ وي ښځه په امریکا تیاره کې ناسته وي دی په تیاره کې ناسته ښځه په سړک پاتې وي میړه ښځه په تیاره کې وي زوی په سړک پاتې وي او د الله روی ته وګورئ د خدای بندګانو ولې هم دونه ځانونه وشرمول هغه د روسانو غلامان هم چې وو هغه کمونستان هغه هم دونه بې شرفه نه وو زه تاسو ته وایم طالبان هم نه پرې هغه څه نه درته وایي بعد دونه چې اشغال ختم شي تاسو چې افغانستان در باندې ګران نه ده امریکا در باندې ګران نه ده ورک لره آرامه انسان غوندې لاړ شئ میدانوي ته لاړ شئ چې کس وکړي نر غوندې ورشئ خپلو بادارانو ته جنت ته مو لاړ شئ اما دا چې دا رقم هم ټیله کوي په لغت هم ووهي دا باور وکړئ بله ورځ داسې ویډیوګانې ثبتېږي بیا څونه شرم دی دا ښځه وګوره میړه وګوره به خور مور لري ورور به لري دا خو غونډو ته خجالت دی شرم دی او امریکایي دی په لغت وایي ته وایي نه دا رقم ده په دو کې موږ څه ملامت یو
موږ خو چغې درته وایو چې دغه 15 دروازې آرامي ده 4 په دا یوه دروازه کې زرقاوي صاحب دغه حال ده چې دغه حال ده حداقل صبر خو وکړئ او که چېرې په ګران وای په دغه 13 میاشتو کې بولي وایه ولې چې نه یې بولي نن هم په تیارو پسې تاسو ځوان ځوړند کړی یا مو په لغتې وهي یا مو ماشوم پر مځکه پاتې وي د حسن رشخند په تاسو وهي 40 میلیونه آرامه ناست افغانان 40 میلیونه فقط یو 10,000 15,000 بغارې وهي هله چې ما در خطر هستیم هله چې موږ وژني کرزی چا وژلی